السلام ګرانو مینوالو، امید لرم چې تاسو ټول به روغ جوړ وئ او د ژوند په مزو کې به دوستانو نوی ویډیو کې درته هرکلی وایم. دوستانو ډیر افسوسناکه دردناکه واقعه مخې ته راغلې. د ملکنډ سره تعلق لرونکي یو ښایسته ځوان چا ډیر په بېدردۍ سره قتل کړو او دوستانو دا ویل کیږي چې یو څو ورځې مخکې د ځوان واده کړ. په څه وجه یې قتل کو او ولې قتل. دوستانو مکمل معلومات تر سره په دې ویډیو کې شریکوم. زموږ ویډیو در سره پوره په پوره وګورئ چې مکمل معلومات نه خبر شي. ویډیو کتونه مخکې که تاسو زموږ په دې چینل نوي وئ نو زموږ چینل د سره ضرور سبسکرایب کړئ چې زموږ کومه نوې ویډیو راځي چې هغه تاسو ته په اسانۍ سره دررسي او د دې سره د ټالۍ نشانه هم وایي چې تاسو د تازه معلومات نه زر تر زره خبرېږئ. دوستانو ډیره افسوسناکه دردناکه واقعه مخې ته راغلې ده. د ملکنډ سره تعلق لرونکی یو ښایسته ځوان چا ډیر په بېدردۍ سره قتل او دا ویل کیږي چې څو ورځې مخکې د واده کړی، یعنی ځوانه ناوې ښځه د ده نه پاتې شوه او دوستانو او مور پلار یې دا خبره کوله چې دا زموږ نه پټو پله لاړو او ووتو او څو منټه بعد بیا موږ ته دا اطلاع راغله چې ستاسو زوی چا قتل کړو او هلته جوارو کې پروت. دوستانو او مور پلار یې دا خبره کوله چې کله موږ هلته لاړل نو هلته زموږ د زوی لاش پروت او نور هیڅ هم نه و. چې موږ وکتل نو د ده نه وینې لاړې وې او دا وفات شوی و. بیا موږ کور ته راوړل او بیا د هغې نه بعد پولیس راغلو او موږ اف آی آر درج کړو او موږ ته اوسه پورې هېڅ پته نشته چې دا دومره ظلم او زیاتی زموږ سره چا وکړو چې زموږ د ګل په شانتې ځوان زوی چا قتل کړو او د هغه نه ځوانه ښځه ځوانه ناوې زموږ ته پاتې شوه. نو آیا موږ به په د ناوې ښځې باندې یقینا چې دا زموږ سره ډېر ظلم او زیاتی وشو او پولیس هم ورته دا یقین دهاني کړي چې موږ به تاسو دشمنان زر تر زره ګرفتارو او هغې نه بعد به سخته نه سخته سزا ورکړو. دوستانو دا د هغه هلک د پلار خبرې وي چې کله د میډیا سره بیا خبرې وو. دوستانو امید لرم چې تاسو به زموږ معلوماتي ویډیو ضرور خوښه وي. زموږ چینل که تاسو نه سبسکرایب کړئ نو زموږ چینل سره ضرور سبسکرایب کړئ. ډیره مننه، شکریه.